وی خلیل الرحمن دی ابراهیم علیه السلام د الله تعالی کور جوړی، بیت الله جوړی او دعا دا کوي چې ربنا تقبل منا، یا الله دارانه قبول کوس. څومره غټ کار وکړه. نو دې کې دې خبرې ته اشاره ده که ته غټ نه غټ عمل کې د هغې نه پس الله ته جړا کوه، الله تعالی ته فریاد کوه چې الله د عمل زمانه قبول کا. دغه شان یو آیات کریمه ده د سورة مؤمنون، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. او بل آیات کریمه ده کې مشفقون راځي، تقریبا دا 15 آیاتونه د الفاظ پکې راځي. امام ابن کثیر د دې آیات کریمه لاندې لیکلي دي. وی عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دلته الله تعالی فرمایي دا مؤمنان اعمال کوي او یریږي. هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، دا غني گناهونه کوي، چرته غلا باندې یریږي، چرته بدکاری باندې یریږي، چرته د شراب او بسکلو باندې یریږي او خپاو پریشان دي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لا یا بنت الصدیق، وینا اے د ابو بکر صدیق لوري، ولکنهم الذين يصلون، لیکن دا غنیکان بندگان دي، منځونه کوي، تهجد کوي، ويصومون روجي نیسي، ويتصدقون صدقات ورکوي، وهم يخافون الله يقبل منهم، او د دین یریږي چې دا عمل به قبول نشي او رد نشي چرته. د دغه وجنه علما فرمایي چې عمل کول آسان دي، لیکن عمل په داسې طریقې سره کول چې الله تعالی قبول کړي دا ډېر ګران کار دی. یا عمل کول آسان دي لیکن عمل د ځان سره وړل دا ډېر ګران کار دی چې ځان سره یې به ویسو، هسې نه چې د ریا د وجې نه برباد شي، هسې نه د غیبت د وجې نه برباد شي، هسې نه د بل مسلمان حق مې نه خوړلی د هغې وجې نه زما عمل برباد نشي. یو حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو مفلس پیژنئ، غریب پیژنئ؟ صحابه عرض وکړه چې موږ خو مفلس او غریب هغه چاته وایو چې لا درهم له ولا دینار له، درهم او دینار ورسره نه، هغه ته موږ غریب وایو، هغې ته موږ فقیر وایو. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي زه هغه فقیر د آخرت یادومه، وی د آخرت په اعتبار سره فقیر هغه دی چې هغه خو به اعمال ډیر کړي، منځونه به یې کړي، روجي به یې نیولي، صدقات به یې ورکړي، حجونه ته به تللی، عمرې به یې کړي، لیکن پردی حق به یې خوړلی، د چا به یې غیبت کړی، چا باندې به تهمت لګولی، د قیامت په ورځ به دا بنده راوستلی شي او د چا چې حق خوړلی دی هغوی به د اعمال یوسي د ده نه، چا به غیبت کړي څه نیک اعمال به ترې هغه یوسي. دا سړی به په داسې حالت کې پاتې شي چې د ده نیک اعمال به ختم شي، بیا به هم د خلکو حقوق باقي پاتې، بیا به د هغې حقوقو د وجې نه د خلکو ګناهونه راواخیستلی شي او ده باندې به امبار کړی شي. حسن بصري باره کې راځي وی هغه یو ځل چاته تحفه ولیږله، هغه حیران شو چې زه خو دومره غټ سړی نه یم چې امام د زمانې حسن بصري ما ته تحفه راولیږله. وی هغه کور ته ورغی چې امام صاحب دا راته ووایي دا تحفه دې په کمې خوشحالۍ کې راولیږله، ما کم ښه کار کړی دی؟ وی هغه ورته وفرمیل چې زه خبر شوی یم چې تا زما غیبت کړی دی او د غیبت په سبب باندې تا خپلې نیکۍ زما عملنامې کې شاملې کړي دي او ما ته دې رالیږلي دي، زه ستا شکریه ادا کول غواړم. نن ګوره مونږ د غیبت اړو غیبت ته غیبت نه وایو، طالبان یې کوي، علما یې کوي، مجلس زمونږ نن په غیبت باندې څه وي ګرم وي او هر مجلس کې غیبت، هر مجلس کې غیبت. او بعضې خلکو ته وایي چې لکه غیبت مه کوه، لکه وایي دا خو د زه مخامخ هم ویلی شم. دا خبره یاد وساته، غیبت وایي دې ته چې یو مسلمان سپکه بیانې او هغه هغه کې وي او چې مخامخ یې ورته وی د هغه سپکاوی کې ته، نو دا خو تکبر دی. ځکه تکبر څه ته ویلی شي؟ غمط الناس و بطر الحق، خلکو ته سپک کتل، یو غلط کار دی هغه کړی دی او د هغه نه په خطا کې شوی دی او ته د هغه سپکاوی کې د غلط کار او د عیب د وجې نه او مخامخ د خلکو په مخامخ یې ورته بیانې، نو هغه ته د سپک ښکاري که نه. که چېرته یریدی تی یا ته عزتمند ښکاره کېده نو هغه په مخ کې به یې د هغه سپکاوی نه کاوه.
بعضې وي دا کار خو ورکې شته که نه چې دا کار ورکې وي نو بیا غیبت دی که کار ورکې نه نو بیا خو تهمت شو خو د هغې نه هم غټه ګناه ده نو غیبت کول ګناه ده مخامخ چې کې هغه نور هم ګناه ده دا بیا تکبر کې راځي او چې ورکي هغه غیبت دی چې ورکې نه هغه خو بیا تهمت دی لہذا مونږ او تاسو ته پکار دی چې کله یو عمل وکړو بیا الله ته وجاړو او الله نه وغواړو چې الله دا عمل رانه قبول کا پکار دی چې مونږ درس وکړو درس نه پس وجاړو ابراهیم علیه السلام دی خلیل الرحمن دی بیت الله جوړ کړ د الله تعالی کور جوړ کړ بیا سوي چې ربنا تقبل منا خپل عمل باندې وکبر نه کی خپل عمل ته بلوي نه ګوري اصل خپل عمل دی برباد نشي خپل عمل دی ضایع نشي